نیلم چټان په رستو کې په سوات کې وکالت شروع کړي، خو هغه د ماشومانو د تحفظ لپاره د وسلو خلاف کمپاین کې هم مخکې ده. د دې وجه دا ده چې هغې خپل وړوکوالي کې د طالبانو ظلمونه او تشدد په خپل سترګو لیدلي. نیلم چټان د 9 جماعت زده کړې کولې چې سوات طالبانو په خپل ولکه کې واغستلو او د جنکو سکول ته تګ باندې بندیز ولګولو. کله چې هغوی اعلان وکړو چې د سوات د خالی کړی شي او د سوات نه د خلک لاړ شي، بل هغوی دا اعلان وکړو چې جنکۍ به سکولونو ته نه راځي. نو چونکې موږ ته پته ولګېده چې زموږ په تعلیم باندې ډېر زیات بد اثر پرېوځي، نو هغه ټایم کې موږ دا کول چې ځان له به لوکل ټیوشن سنټرز ته بتلو یا به خپل فیملی ممبرز چې کوم کسانو چا چې سبقونه ویلو د هغوی نه به سټډي کوله. په ټول یو شان ډېر بد اثر راغلی او خو زیات اثر چې راغلی هغه په ښځو، ځکه چې هغوی به وي ښځې به سبق نه وای، نو موږ ډېر متاثره شوي وو. نیلم چټان ته نن هم یاد دی چې د هغې د پلار دا ارمانو چې په سوات کې هغه اولنۍ زنانه وکیله شي، خو دغه ارمان پوره نه شو. په رستو کې په سوات کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانې کولو باندې نیلم چټان غوندې تکړه میرمنې هم پریشانه دي، ځکه چې دوی ته معلومه ده د داسې قسمه بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه پس بیا ژوند شروع کول څومره ګران وو. ته به دوباره د هغې ځای نه بیا سفر شروع کوې، هغې ته به ځان تیاری، منټلی به ځان تیاری، بیا به منټلی هغه معاشره به هم ځان ته جوړوي چې او زه خو به دې روان یم، خو چې دا خلک هم دا هر څه اکسپټ کړي. د 2008 نه بعد ډېر په مشکله سره دې عدالتونو ته جنکۍ را روانې شوي دي او ډېر په مشکله سره چې دي هغوی په دې کورټس کې ځان له یو ځای یو مقام جوړ کړی دی. سبا که فرض که دا حالات خراب شي نو اول نمبر به بیا زموږ دا کومه طبقه چې دا اول نمبر به دا چې دې ته به ګوته نیولی کېږي. او زما په سوچ په لحاظ سره دا به زموږ لپاره ډېره مشکله وي چې لکه زموږ په خوبونو باندې بیا یو پیره داسې خاورې اړولی کېږي او موږ داسې پاتې کېږو. احسان علي خان هم د اسلام آباد یو پوهنتون نه په رستو کې د جرنالیزم زده کړې سرته رسولي دي او د نورو ځوانانو په شانتې په سوات کې د امن مطالبه کوي، ځکه چې هغه ډېر کم عمره کې په خپله بمونه او چاودنې کتلې او د دې اثراتو نه خبر دی. ظاهره خبره ده چې داسې خلک چې هغه یو ځل په یو بدامنۍ په دور باندې تېروتي نو خامخا هغه وخت ورته واپس یادېږي، هغه یره یې تشویشي. زما نور ملګري چې دي چا ځان له ټوریزم کمپنیانې کولاو کړي دي، چا دوکانونه کولاو کړي، او داسې سټیج دی چې خپل خپې مضبوطولو کوشش کوي که نه جي، نو که په هغه وخت کې داسې تشویش او کنفیوژن او یره خورېږي نو ظاهره خبره ده چې دا په هغه هر څه باندې اثر پرې وباسي. سوات کې ځوان کل د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانو پر ضد احتجاجونه هم کړي دي او حکومت نه غوښتلي دوی له باور ورکړي د دوی د وړوکوالي په شانتې د دوی ځواني به هم د بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه ښکار کېږي. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، VOA ډیوا، سیدو شریف، سوات.